السلام علیکم. هومیوپیتیک یو دوايي ده کومې ته چې جلسیم ویل کېږي دا د یو بوټي نه جوړیږي هغې ته یلو جیسمین وایي یعنی زیړ چمبیلي او دا خاص کر چې کوم د سکول طالبات دي یا د یونیورسټۍ یا د کالج چې هغې اگزام فیر ورته ډېر وي یعنی د امتحان د نوم نه یریږي چې امتحان نوم واوري یا پیپر له روان د خپلو لاسو نه یې دم وځي یا هغه خلک چې هغې انټرویو دپاره ځي او انټرویو نه مخکې ورته خوف یره ډېر زیات راځي زړې په درځېدو یا هغه خلک چې هغې داسې ګڼې ګوڼې ته لاړ شي یا بازار ته وځي نو د خپلو لاسو نه یې دم وځي چا سره خبره نشي کولی شرمېږي سترګې نشي میلاولی یا سټیج ته وخیږي او هغې سپیچ نشي کولی مطلب هغې هغه اعتماد چې کوم دی هغه دومره کم وي چې د خپلو لاسو نه یې دم وځي زړې په درځېدو شي او یخې یخې خولې پرې را روانې شي نو د هغه سټوډنټانو دپاره که هغه سکول کې دي که کالج کې دي که یونیورسټو کې دي یا د هغه خلکو دپاره چې هغې انټرویو دپاره ځي بیا به انټرویو نه ورکوي او خوف او یره پې راځي نو د دې دوايي غټ سمټم چې کوم دی کوم علامت دی هغه خوف او یره دی چې کوم د اگزام فیر دی کوم د انټرویو فیر دی یا داسې بل څه یره د ګڼې ګوڼې نه یا د بازار نه چې کومه یره ده نو هغې کې دا ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي یو خو د دې دا سمټم شو دویم هغه خلک چې هغې باندې سر چکر راځي په سر باندې چکر راځي ورسره یې د سټ دا پټې دړ کوي اوږې دړ کوي اوږې سوځي بي پي لو کېږي یا بي پي های کېږي نو هغه خلکو دپاره دا یو علامت دی چې جلسیم هم استعمالولی شي داسې دویم چې دی زکام فلو چې کوم د چا کېږي پوزې بهیږي نزلې وي مسلسله او هغه نزلې په وجه ګنګس وي سر یې بلکل انښتې وي په سر باندې درد وي مسلسله نو دا علامت چې کوم دی دا چې کوم سمټم د چا کې موجود دي نو د جلسیم هم د دوايي استعمال کولی شي د های بي پي مریضان د سټرس ډپریشن مریضان چې کوم خلک ډېر زړه کې کرل لیبل کوي یعنی سملی اوده کېدو لپاره خوب له نه ورځي چې څه د ورځې خبرې شوي هغې په ذهن کې راځي یا د مستقبل سوچونه کوي او ډېر زیات خوف یره ورسره راځي او بېخوابي ورته خوب ورته په ټایم نه راځي یا اوده شي خو خوب یې په سکون نه وي هغې دپاره جلسیم استعمال ډېر بهتر دی دغسې هغه مریضان چې فالج وهلي وي نو هغې چې کوم خپل علاج وي هغه دې جاري ساتي فیزیوتراپي دې هم جاري ساتي خو ورسره د جلسیم استعمال هم کوي نو انشاءالله ډېر الله به له صحت ورکوي د دې په استعمال ګورې د هومیوپیتیک دوايي د دې دا مقصد دا نه دی چې تاسو هومیوپیتیک دوايي استعمالوئ نو ورسره د نور علاج پرېږدئ ګوره څه بیمارۍ څه تکلیف داسې وي چې هغې کې د سټیراید یا د انټي استعمال ډېر زیات ضروري وي نو خپل علاج هم جاري ساتئ او سره د هومیوپیتیک دوايي علاج هم جاري ساتئ نو انشاءالله به تاسو له صحت درکوي دغسې د جلسیم هم چې کوم ما تاسو ته علامات ویلي نو کوم خلکو ته په ګاډي کې په سر باندې چکر راځي یا داسې بند ځای کې په سر باندې چکر راځي یا چې کوم دی بي پي های کېږي یا پې خوف یې راځي اکثر چاته څوک وایي چې یاره تا سره مې ضروري کار دی نو هغه زړه په درځېدو شي خپلو لاسو نه دم وځي یا ورته ان نون نمبر نه کال شي ناشنا نمبر نه ورته کال شي هغه چې نمبر ته وګوري نو یخه خوله پرې را روانه شي او زړه په درځېدو شي ډېر خلکو ته دا مسله وي د انزایټي مسله د سټرس ډپریشن مسلې نو خاص کر ینګ هلکانو ته چې کوم د سټوډنټان دي هغې ته د اگزام فیر شو انټرویو فیر شو د مطلب د خوف یې ورته ډېر زیات وي هغې دپاره د جلسیم استعمال بهترین دی چې ستاسو علامات معمولي وي د څو ورځو نه وي نو بیا تاسو 30 طاقت کې استعمال کوئ سهار غرمه ماښام 15 قطرې او که چېرې ستاسو شدید حالت وي ډېر زیات تکلیف سوی بیا 200 کې جلسیم استعمال کوئ سهار غرمه ماښام 15 قطرې امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ او که چېرې تاسو هومیوپیتیک میډیسن باندې ویډیوز کتل غواړئ نو ماته کمنټس کې ووایئ چې زه انشاءالله نیکسټ ټایم په هومیوپیتیک میډیسن هغې سمټم د هغې علاماتو بیمارو باره کې ویډیوز جوړول شروع کړم ډېره مننه الله حافظ